بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو ملګرو. دوستانو، یو ملګري پوښتنه کړې ده، وایي چې پوښتنه مې دا ده چې دا اوسنی د ژوند نظام یا روایت او یا هم رواج ورته ووایو چې د پښتنو کورنیو په منځ کې عام دی د سورونو یو ځای ژوند کول دي. په یو کور کې د اسلامي شریعت له نظره دا څنګه دي؟ ځکه چې په ګډ کور کې یو سړی د خپلې ورندارې سره یو ځای کیني، ډوډۍ خوري، د ورندارې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول، د هغې مخ لیدل څه حکم لري؟ او بیا د تره زوی او لور یو ځای اوسېدل. ځواب: د ورندارې لپاره د هغې لیور یا د خاوند ځینې نور خپلوان لکه د کاکا زوی، د عمه زوی او نور نامحرم دي. او نظر نورو نامحرمو ته د خاوند خپلوان ډیر خطرناک دي، ځکه چې نظر نورو ته د فتنې شدیده ویره موجوده ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه او مفهوم یې داسې دی: عقبه بن عامر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، له بیګانه ښځو سره د خلوت، له هغې سره یو ځای کېناستل، سفر کول او نور څخه ځان وساتئ. د انصارو څخه یو کس پوښتنه وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د خاوند ورور، لیور، د کاکا زوی، د عمه زوی په اړه ستاسو نظر څه دی؟ وی فرمایل، هلاکت په همدې کې دی. ښځې ته د خاوند د خپلوانو څخه پرده او حجاب کول فرض دي، او همدارنګه د هغه سره یو ځای کېناستل، سفر کول حرام دي، مګر د ضرورت په وخت کې خبرې کول او د هغې د خاوند یا نورو خپلوانو په حضور کې د پردې په صورت کې د هغې سره کېناستل باک نه لري. دوستانو، زموږ په ټولنه کې چې هر وخت د بې شرمۍ واقعه منځته راځي، هغه د همدې ډول خپلوانو، کلیوالو ترمنځه د بې حجابۍ او بې بندبارۍ نتیجه وي. ډیر کم او حتی بالکل نه لیدل کېږي چې داسې واقعې دې د بیګانه خلکو له لاسه وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاوند د خپلوانو په باره کې حجاب او خلوت کول له مرګ سره تشبیه کړي دي. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. نو مهرباني وکړئ ضروري درسره لایک کړئ. که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.